ستړی مزل د خپرونه کې د اسلامي نظام د لارویانو او مجاهدینو د مبارزو او سرښندنو او د اشغالګرو د وحشتونو مستندې کیسې درته وړاندې کوو. دا خپرونه هر شنبه، دوشنبه او چهارشنبه د شپې 8:30 او بیا ځلې هر یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه په همدې وخت له غزنی ملي رادیو څخه اوریدلی شئ. ستړی مزل دم چنارن آماتی دل استفا فیاری د غزنی ملي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله وئ. خوښ یم چې زه احسان الله مظهر درته د ستړي مزل خپرونه پیلوم. په دې خپرونه کې د چاپې سهار کتاب چې ښاغلی مولوي ضیاء الحق حسان لیکلی د امریکایي اشغال د 20 کلن ویر او وحشت ترخې شیبې انځوروي درته وړاندې کوم. په دې کتاب کې لیکوال هڅه کړې چې د کفارو له ظلم او بربریت پرده پورته کړي. د هغوی د بېرحمه چاپو، بمباریو او وینې بهولو کیسې په مستنده بڼه وړاندې کوي. په دې کتاب کې د هغو شهیدانو سرښندنې بیانېږي چې د ازادۍ په لار کې تر خپلو سرونو تیر شول، د دین او وطن لپاره یې جهاد وکړ او له خاورې د کفر او الحاد تورې شپې په سپین سبا بدلې کړې. لومړی بیلګه، تاسو چې رسیږئ زه به مقصد ته رسیدلی وم. د هیواد فضا به تل د کشفي الوتکو تر څار لاندې وه. دلته بار بار 1000 ساعت عملیات اعلان شوي دي. د ډرون الوتکو د بریدونو تړونونه به کېدل او زیاتې شپې د دغو وژونکو بریدونو هدف ملکي هیوادوال و. دلته ناوکۍ په سرو لاسونو په شهادت ورسېدله. د هغې مخ ته یې خاوند په مرمیو سوری کړ. دا یو افسانه نه بلکې د ژوند یو تریخ حقیقت دی او په څار یې لاندې ټکي لولو. د یرغلګرو تیارې چې د سیمې خلکو ورته بنګنې ویلې دورې کولې. د 1498 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې 28مه نیټه د ماسپښین 3 بجې کېدونکې وې چې درز شو. د مخابرې د معلوماتو پر بنسټ معلومه شوه چې یو ملکي هیوادوال د چک ولسوالۍ د چارشونیې د کلي کوتل کې داسې مهال د شهادت سلګۍ وهي چې بیبي یې هم ورسره ده او هغه یې د لارې د کږلېچونو له امله ښکته کړې ده. اورېدل د لیدلو په شان نه دي. په همدې تکل د پیښې ځای ته ور روان شوم. د فضل الرحمن په نوم طالب چې د همدې کلي اوسېدونکی و د یادې ولسوالۍ د زول د کلي د الجهاد مدرسې نه مو راسره ملګری کړ. دغه کلی له طبیعي ښکلاو برخمن و. لوی اسمانڅکو غرونو احاطه پرې کړې وه. د کنډو لاندې طرف ته لوی رب جل جلاله طبیعي ښکلا ورپېرزو کړې. هلته چینې وې او یخې اوبه ترې روانې وې. د غره سر ته هسک شو تر څو د شهید محمد آغا مشهد ووینو. لومړی مو په بیرغونو سترګې ولګېدې. لا نور هم ورنږدې شو. په مشهد قبر جوړ او د یرغلګرو د وحشت د نمونې په توګه پرې د ډرون میزایل ټوټې او د موټرسایکل سوي پرزې پرتې وې. د شهید روح ته تر دعا استولو وروسته د هغه ټاټوبي ته د پیښې د څرنګوالي په موخه مو خپل مزل لا پسې اوښت کړ تر څو د نوموړي شهید کور له نږدې وګورو او کیسه د اول لاس معلوماتو په بڼه د تاریخ پاڼو ته ثبت کړو. د یادې ولسوالۍ د ابکزار درې د کوټ کلي ته ورسېدو. هلته مو د عزت الله په نوم ځوان را سره ملګری کړ او د شهید محمد آغا کور ته یې وروستو. د شهید بچیانو مو اکرام وکړ. د کیسې په اړه مو د شهید له بیبي پوښتنه وکړه. هغې داسې مهال دغه دردمنه کیسه راته پیل کړه چې شرعي حجاب یې په تن و او له هرې خبرې یې حیا له ورایه ښکارېده. ویې ویل غرمه مو په خپل کور کې له خاوند سره یو ځای ډوډۍ وخوړه. د نیکپای قول په معروف خیلو کې مو خور ده. له ډېره وخته مو یې پوښتنه نه وه کړې. بچی هم پیدا شوی و. جامې مو ورته برابرې کړې. خاوند مې وویل راځه نیکپای قول ته ولاړ شو. ما ورته وویل تیاره زیاته ګرځي خدای مه کړه ومونه ولي. ده ویل هغه د مقصد په خلکو پسې ګرځي. بیا یې وویل په دې پاک غره کې چې لوی رب جل جلاله شهادت راکړي ته څه پکې وایې؟ موږ او دومره بخت. ما ورته وویل ته به شهید شي ما به تنها پرېږدې. روان شو. له ځان سره مو کشره لور سهیلا چې هغه مهال ایله د 1 کال وه او وجید الله چې 3 کلن و روان کړل. غره ته چې ورسېدو له موټرسایکل موبلایل هم تلل. ورته ومې ویل را وبه ګرځو هسې نه موټرسایکل عوارض وکړي. ده راته وویل
2 بوتله زیات موبایل مې له ځان سره راخیستي دي. د غره سر ته ورسېدو. خوند مې راته وویل تاسو ورو ورو راځئ، لاره سخته ده، هسې نه تاسې خوږ شئ. بیا یې سهیلا او وجید الله ښکل کړل. روان شو. سهیلا مې غېږ کې واخیسته او وجید الله مې تر لاس ونیو. له موږ چې روانېده مخ یې ژېړ شغلې کولې. د ملالې مورکۍ خبرې سلګو ونیولې. د مجلس ناست کسان ټول په ژړا شول. په سلګو کې بیا کیسه پیل کړه. ویې ویل د روانېدو په مهال یې ویل تاسو چې رسېږئ زه به مقصد ته رسېدلی وم. موږ هم روان شو. لا د غاښې منځ ته نه و رسېدلي چې د سر له پاسه مې درس شو. ده ته مې چې وکتل په خوله یې لاس نیولی و او تیارې ته یې ورکتل. ورچغې مې کړې لکه چې ویې ویشتې. یو دم درس شو. لمبې بلې شوې. ورمنډې مې کړل. یوازې 2 پښې یې پاته وې او پر تن یې اور بل و. د یوې پښې اور مې د لاسونو په څپېړو مړ کړ. د بلې پښې اور زیات و. هغه ته مې خاورې ور وشیندلې تر دې چې اور یې مړ شو. له پښو سره یې ناسته وم. چغې مې وهلې. 2 طالبان د کنډو له لاندې طرف څخه راغلل او د شهید لاس چې په ژور کنډو کې پروت و هغه یې راواخیست. له لږ ځنډ وروسته د سیمې زیات خلک د پیښې ځای ته په ډېرې بیړې سره راغلل. د یادې واقعې د دقیقې نیټې په تړاو مې ترې وپوښتل. د قبلې طرف دیوال ته یې اشاره وکړه. په لاسي خامک باندې پر دیوال ځوړنده پرده یې د شهید لالي نوم، تاریخ، د شهادت مبارکي او دغه شعر مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي، خپل خو هسې ژاړي چې دښمن در پسې وژاړي انځور کړی و. زموږ د چم ملالې د شهید لالي د شهادت په تکل نورو ته مبارکي ورکوي. شهادت دلته بریا او د ټولو هیله ده. له مورکۍ مې آخري پوښتنه وکړه ارمان دې څه دی؟ ویل یې کاش زه هم له ده سره په شهادت رسېدلی وای. قدرمنو، غربي یرغلګرو د خپلو پلورل شوو جاسوسانو په ملتیا دلته داسې وحشتونه ترسره کړل چې په بشري تاریخ کې یې ساری نه لیدل کیږي. دغه معصومې ساندې وې چې صلیبي نړۍ ماته شوه. دغه وحشتونه به تاریخ له یاده ونه باسي. غربیان دې په دې پوه شي چې شهادت دلته د هر چا تمنا ده، ځکه دلته د خالد بچیان اوسي. دغه ملتونه په شهادت نه ماتیږي. د دې مورکۍ سویو ساندو د کاڼي زړه غوښت. 2مه بیلګه. اوس مو په کور کې ډیوه بلیږي. په مظلومو هیوادوالو د شپنیو عملیاتو په لړ کې دا ځل د هغه کور کیسه را اخلو چیرته چې د یوه کور 15 کسان په یو ځل په شهادت رسېدلي او د چاپې پر مهال ورته یوازې 1 کلن ماشوم ژوندی پاتې دی. یا د ویرژړلې پیښه د میدان وردګو ولایت د بندچک ولسوالۍ د قادرخیلو کلي کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د بشرپالنې تر مبالغه ییز غربي شعار لاندې د تاریخ لمن ته د حقیقي څېرې منلی ثبوت وړاندې کوي. نو په همدې تړاو مو د تاریخ څپرکو ته د یادې پیښې د سپارلو په تکل سفر وکړ چیرته چې د کور یوازینی کس ضیاء الحق مو وموند. نوموړي د دې کرغړنې چاپې پر مهال په ایران کې د فامیل لپاره د حلال نفقې په لټه کې شپې او ورځې تېرولې. خدای خبر نه دی چې دلته بیا د کورنۍ ټول غړي له دیدنه د خاورو میلمانه کیږي. د پیښې په تړاو مې ترې پوښتنه وکړه. ویې ویل د دغه درد د بیانولو توان نه لرم. تر ما مې مور ډېره غیرتي ده، هغه به کیسه درته وکړي. بالاخره زموږ زیات اصرار دې ته اړ کړ چې کیسه راته شروع کړي. ویې ویل هغه مهال ایران کې وم، زموږ سیمه کې موبایل هم سم کار نه کوي. دومره خبر شوم چې زموږ کلي کې شپني عملیات ترسره شوي. کور ته مې چې هر څومره زنګونه ووهل د موبایل شمیره د ځواب وړ نه وه. د کاکا زوی مې غزني ته راغلی و، هغه ته مې زنګ ووهه. ورته ومې ویل داسې خبر شوم چې کلي کې شهیدان شوي. د ویل هو شهیدان شوي 15 کسه مجاهدین دي، ستاسو د کور لاندې په سپین خاوري کې په شهادت رسولي. ما ورته وویل مجاهدین هم زموږ وروڼه دي او په مشهد یې ښه مزارونه جوړ کړه. ورځ تېره شوه او شپه راغله. کله چې ویده شوم خوب وینم چې د قبلې له طرفه یوه سپینه رڼا را روانه ده. زما څنګ ته چې راورسېده ګورم چې زما 2 وروڼه عبدالحنان او محمد طاهر دي. داسې تعجب کیفیت و تا به ویل چې په خوب کې ویښ یم. زما له څنګ سره ودرېدل، جامې د جنت وې. ما ورته وویل اوبه څښئ؟ زه یې درکړم. دوی وویل نور موږ ستاسو اوبو ته اړتیا نه لرو. خوب کې مې چیغه وکړه او بیدار شوم. د تره زوی مې وویل څه کیسه ده؟ دغه مهال خبرې د ژړا سره مل وې. د څو شېبو لپاره چوپ و او خپلې اوښکې د ګریوان انګړ ته بدرګه کولې. کیسه یې بیا پیل کړه. ویې ویل مور ته مې زنګ ووهه. دغه مهال یې موبایل کار وکړ. ورته ومې ویل د شهیدانو په اړه حقیقت راته ووایه. ویل یې د عربانو د درې 15 کسه مجاهدین په شهادت رسېدلي. زموږ د کور د سړیو په اړه مې ترې پوښتنه وکړه. محمد طاهر او نور چیرته دي؟ د ټولو په تړاو یې راته وویل
چې پلانکی پاکستان ته مزدورۍ پسې تللی او زه پوه شوم چې 5 شهیدان زموږ د کورنۍ دي. ټلیفون مې بند کړ. شیبه وروسته مې بیا زنګ ورته وواهه. مور یې رښتیا راته ووایه، موږ به یوه دعا ورپسې وکړو. مور مې ویل همدوی 15 واړه په شهادت رسېدلي او د شهادت مبارکي یې راکړه. ضیاءالحق وویل الحمدلله مور مې ډېره غیرتي وه. خدای جل جلاله پوهیږي چې زه به څنګه وم. ما ورته وویل کور ته بیا کله راغلی؟ ویل یې 2 میاشتې وروسته. د کور خلک به ډېر درته خوښ شوي وي. هو دوی زیات خوشحاله شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قماندان شیخ الحدیث محمد شریف حلیمی په دې تړاو وویل هغه مهال زه د دوی د فاتحې لپاره ورغلم. د شهیدانو له مورکۍ مې پوښتنه وکړه کور کې مو څه حال دی؟ ویل یې الحمدلله اوس مو کور کې ډیوه بلیږي. ویل یې د شهیدانو له شهادت وروسته مو د کور ټول نارینه په شهادت ورسېدل، یوازې 2 نارینه پاته وو، هغه هم یو ماشوم او بل ایران کې مسافر وو. د ماښام ډوډۍ به مو چې وخوړه نور مجلس نه و. هره میراته کونډه به خپلې کوټې ته ولاړه. ور به یې ځان پسې بند کړ. په تیاره کې به یې د خپل خاوند د فراق دردمنې شیبې په اوښکو بدرګه کولې. اوس مې یوازینی پاتې زوی له ایرانه راغلی. د ماښام پر مهال ډیوه روښانه کړو. ټول انګایندې کونډې او یتیمان ترې چاپیر وي. د چاپې په اړه یې مورکۍ داسې وویل د چاپو پر مهال به دوی هره ورځ له کور نه بهر کېدل. دا ځل چې چاپه شوه ټول روان شول. موږ ورته وویل له کوره مه ځئ. مشر زوی مې وویل مور امریکایان که دلته راشي ستاسې په وړاندې مو ځوروي. تر هغه دا ښه ده چې له کوره د باندې ولاړ شو. دوی له کور داسې مهال ووتل چې د څو ډوله تیارو اوازونه اورېدل کېدل. دغه مهال یې اواز زیات رانږدې شو. د مرمیو او درانه بمبار غږ شو. نور موږ ته معلومات نه کېدل چې څنګه کیسه ده. کله چې چاپه لاړه موږ له کوره بهر شو. زموږ د کور لاندې ځای چې موږ ورته سپین خاوری وایو هلته ورغلو چې جنازې پرتې دي. دغه وخت د کلي څه کسان هم راغلي وو. خلکو زما خواته رامنډې کړل. ما ورته وویل الحمدلله چې اولادونه مو په دین قرباني شول. کاش هغه وخت موږ خبر وای چې دوی په شهادت رسوي. موږ به هم راغلی وای. د دوی سره به مو جنګ کړی وای. دوی به مو په ډبرو ویشتلی وای. هیره دې نه وي چې دغه چاپه په 1493 هجري شمسي کال د ثور په 23مه نیټه د چهارشنبې په شپه ووهل شوه او 15 ګلان پکې د شهادت معراج ته هسک شول. دغه شهید ستوري لکه هر یو شهید مولوي نصیر احمد زهین، شهید مولوي محمد طاهر منظور، ملا حزب الله مخبت، شهید مجاهد او شهید عبدالحنان. په دغه کور کې زما خاله هم شته. زموږ مور راته وویل د یادو شهیدانو د جنازې په ورځ موږ هم د دعا لپاره راغلو. د شهیدانو د مورکۍ کالي په وینو سره وو. ویل یې شهیدان مو د کور ښځو راواخیستل. د کور منځ کې مو ورته فرش هوار کړ او په خپلو لاسونو مو د دوی مخونه له خاورو پاک کړل. قدرمنو، د یرغلګرو هر جنایت داسې وي چې هغه بل پرې د سړي هیر شي. د دغه کورګي د یوازې پاتې ملالو د ډیر ویر او غم له امله ماښام ډوډۍ له اوښکو سره مل وه. شاعر وایي خدای د هغو بدسهال وي چې د ماښام ډوډۍ له اوښکو سره خوري نه. د یادې جونګړې د وګړو حال همدې ته ورته و. د یرغلګرو د جنایاتو داسې بیلګې به تاریخ هېرې نه کړي. درېیمه بیلګه د لاس ډوډۍ هم په وینو سره وه. د 1499 هجري شمسي کال د سنبلې 18مه نیټه وه چې د هوا معتدلوالي په وجه د میدان وردګ ولایت مړۍ چې د هیواد په کچه نوم لري پخې شوې وې. ټوله ورځ د اسمان غیږ کې د غربي ښکېلاک د بې پیلوټه تیارو انګازې خورې وې. د مرغانو اوازونه اورېدل کېدل. د سیمې خلک په دې انتظار وو چې نن به بیا د چا د شهادت اواز تر غوږو کېږي. کله چې د شپې تیاره خوره شوه ټول د آرام په امید وو، خو خبر نه وو چې د نړۍ تش په نوم بشرپالونکي به ترې آرام اخلي. د ماخوستن 9 بجې کېدونکې وې چې یو ناڅاپه د دښمن څرخه کې تیارې د ملا حافظ کلي ته رانږدې شوې. شیبه وروسته جاس هم قهرجن پروازونه پیل کړل. داسې قهرجن اواز تا به ویل له انسانانو سربیره د دښتو له کاڼو او بوټو سره هم دښمني اعلان کړې. سم له واره یې پیرونه شروع کړل. د شپې تر 1 بجې د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ د ادینه، ملا حافظ او ابتلي کلیو ساحې تر بریدونو لاندې وې. سهار مهال لمر داسې خړ پړ راپورته شو تا به ویل چې د لمر شدیدې شغلې هم د کړېدلو افغانانو په ویر له ځیره لوېدلې دي. له لمر راختلو سره سم بیا ځلې څو ډوله تیارو د اسمان غیږ را چاپېره کړه. د ورځې 10 بجې کېدونکې وې چې یو ناڅاپه جیټ تیارې د ملا حافظ کلي مسجد ته څیرمه د غونډۍ پر سر کور باندې بمبار وکړ. د عیني شاهد په توګه مې د یاد کور لوګي ولیدل
چې د اسمان لور ته جګېدل. په سیمه کې چاته هم د حرکت کولو اجازه نه وه. هر شخص په سیمه کې د ګرځېدونکي په توګه د دښمن تر عنوان لاندې په نښه کېده او د ژوند تر وروستي منزل ورته هدایت ورکول کېده. د دغه کلي خلکو هڅه وکړه تر څو د یاد کورګي لور ته د وګړو سره د همکارۍ په موخه ځان ورسوي، خو د وحشي دښمن له لوري ورباندې پایرونه وشول. دغه ویرجنه ورځ په داسې حال کې تیره شوه چې ټوله ورځ په سیمه کې بېلابېل ډوله تیارو د ګزمو قطارونه جوړ کړي وو. د دې معلومات نه کېدل چې د یادې سیمې په مظلومو ولسونو به څه تیریږي. دوهمې شپې هم په سیمه تور څادر خور کړ. د دې سیمې وګړو ته لا هم د آرام اجازه نه وه. د هوا له لوري د ګڼو تیارو تر څار لاندې وو. د شپې آخري برخه کې تیارو سم بیروبار جوړ کړ. د چاپمارو د انتقال لپاره لویې ډبډبنې تیارې هم سیمې ته راورسېدې. د تیارو له پورته کېدو سره سم په سیمه د دروند بمبار غږونه واورېدل شول. شیبه وروسته په سیمه چوپتیا خوره شوه. داسې محسوسېدله تا به ویل د مړو هدیره ده. موږ یادې سیمې ته ورغلو. هلته د دښمن له لوري د یاد کلي ونې، فصلونه او کورونه بمبار شوي وو. د لارې پر سر زخمي چینارونه پراته وو او لار بنده وه. له لارې مو ونې لرې کړې. د مسجد طرف ته ولاړو، ومو لیدل چې د یاد کلي مسجد هم په سینه مرمۍ خوړلې. چت یې لګېدلی و او د کړکیو شیشې یې په منځ کې پرتې وې. د مسجد مخ ته مو د یاد کلي په مستري معراج سترګې ولګېدې. نوموړی هم د نامرد دښمن لخوا په شهادت رسېدلی و. د مسجد مخ ته د توت تر ونو لاندې سوی موټرسایکل ولاړ و چې په یاد موټرسایکل او د توت په تنه د شهیدانو غوښې تازه ښکارېدلې. او وحشي یرغلګرو دلته سهار او وقاص له شهادت وروسته د دوهم ځل لپاره په موټرسایکل کېنولي و او انفجار یې ورکړی و. لږ مخته باغ کې شور او ژړا اورېدل کېدله. کله چې ورغلو په ځمکه مو د 7 ماشومانو جسدونه ولیدل چې په وینو سره او په خاورو کې لت پت وو. دغه ماشومان د مسیح الرحمن اخندزاده کوچني بچیان وو. د دې بچیانو سربیره کورواله او ریرې د ورور لورګانې چې شمېر یې ټول 12 کسانو ته رسېده په شهادت رسېدلی وو. د یادونې وړ ده چې د دغه کور دروازه د 12 کسانو په نشتون سره د تل لپاره بنده شوه. له دې جملې څخه یوازې پلار پاتې و. هغه هم په ایران کې د خوارۍ او غریبۍ شپې او ورځې سبا کولې. د شهیدانو سر ته انجینر فضل الرحمن هم ولاړ و. هغه وویل دغه معصومې قوارې او سوي جسدونه به د محشر په ورځ ضروري وایي دوی په کومه ګناه وژل شوي. د مسیح الرحمن وړې لورکۍ مور ته ویل ډوډۍ راکړه. هغې ډوډۍ ورکړه. شیبه وروسته یاد کورګی بمبار شو. دغه ماشومه په داسې حال کې په شهادت رسېدلې وه چې ورسره لاس کې ډوډۍ هم په وینو سره وه. په دغه ورځ به د ملا حافظ کلي هر لور ته چې تلې د شهیدانو په مبارکو جسدونو به د سترګې لګېدې. په دغه ورځ 23 نفر په شهادت ورسېدل. د ملا حافظ د کلي د مسجد مخ ته مو په یو ځل د 14 شهیدانو جنازې وکړې. د یادو شهیدانو د جنازو امامت مولوي محمد عادل ابو منصور کولو چې د خلکو د ازدحام له امله یې تکبیرونه د جغتو امنیه قماندان مولوي ولی مرجان مجروح بدرګه کول. د ډیرو تکبیرونو ویلو له امله د دواړو مولوي صاحبانو غږونه په ستوني کې حصار شول. د همدې چاپې په مهال د شهیدو شویو له جملې سحر او جواد هم وو چې د ادینه د کلي اوسیدونکي وو. د هغوی طرف ته ورغلو. مبارک جسدونه یې ټوټه ټوټه شوي وو. د میدان وردګ ولایت امنیه قماندان شیخ الحدیث محمد شریف حلیمی چې د یادو شهیدانو مبارک جسدونه یې صفا کول ویل نور کله به موږ په کتابونو کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د هغوی د ملګرو کیسې لوستلې چې هغوی د کفارو له طرفه ټوټه شوي وو. موږ یې د لوستلو توان نه لرلو. لله الحمد نن مو ملګرو د حمزه لار وپالله. دا د دوی هم ټوټه ټوټه شوي. غوږونه او پوزې یې تپرې کړي. امید شته چې د قیامت په ورځ به دغه مبارک شهیدان د حضرت حمزه په کاروان کې راپورته شي. دغه پیښه د محرم الحرام په میاشت کې وه، ځکه خو علما کرامو په خپلو وعظونو کې 2مه کربلا یاده کړه. په دغه عملیاتو کې د یادو شهیدانو سربیره نورو ملکي هیوادوالو ته هم ګڼ زیانونه ورسول. د مسیح الرحمن د کور سربیره یې د یاد کلي د اوسیدونکي ملنګ کور هم بمبار کړ او د هغو موټر یې په اور لولپه کړ. دغه راز یې د یاد کلي فصلونه او د مړو باغونه بمبار کړل. موږ خپله په دغه ورځ 23 جنازې وکړې. شاید داسې دردمنه واقعه مو کمه تر غوږو شوې وي. قدرمن لوستونکو، دلته نړیوالو د بشریت په نوم داسې څه ترسره کړل چې انسانیت ترې شرمیږي. 4مه بیلګه: پاتې ونو کې اوس هم زخمونه ښکاري. په مظلوم ولس د ظلمونو لړۍ روانه وه. هره ورځ به د هیواد لر او بر د غمجنو پیښو شاهد وو. له سیمې د خوښۍ مجلسونو کډه کړې وه. هره ورځ به د جنازو او فاتحو د مراسمو برخوال وو.
مفتون صاحب وایي تل په جنازو او فاتحو کې ملاقات کوو، نن خدا نیمګړې خوشحالي را سره ولمانځه. همداسې وه زموږ خوښۍ هغه مهال نیمګړې وې. دلته به ملاقاتونه یوازې په جنازو او فاتحو کې کېدل. یوه نیمه خوښي به چې د مجبورۍ په اساس پیل شوه په غم به واوښته. راځئ د شپنیو عملیاتو یو بله ویرجنه بېلګه ولولو. د 1498 هجري شمسي کال د سرطان 5مه نیټه وه. یرغلګرو د شپنیو عملیاتو په لړ کې دا ځل د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ د گردن مسجد درې د مومندو کلی انتخاب کړی و. یا د پیښه د همدې کلي اوسیدونکي الحاج مولوي محمد ظریف شریفي د مرحوم قماندان روزي خان زوی داسې راته بیان کړه: زموږ د کلي خلک ډیر صالح وو، د مجاهدینو، علماء کرام او مدارسو یې زیات خدمت کوه. زه د همدې کلي امام وم. زموږ په ګډو هڅو د یاد کلي مسجد، حجره او د کلي ټولې کوټې د دین د خلکو په خدمت کې وي. یوه ورځ ان تر بیګا ډرونه او کشفي الوتکو د سیمې فضا تر څار لاندې نیولې وه. د مازدیګر د لمانځه وروسته کلیوال د مسجد په برنډه ولاړ وو. ټول په دې اندېښنه کې وو چې نن به بیا د کوم مظلوم کورګی او بچیان تر خاورو لاندې کیږي. د ماښام لمانځه وروسته د سیمه ییز دود له مخې زما یو مقتدي راغی. ویل یې: راځه ډوډۍ ته. ما ورته وویل: نن د ډوډۍ ورځ نه ده، هر سړی به خپل کار کوي. هغه مې رخصت کړ. دا چې خلک زیات ویرېدل ځکه معمول دا و چې د شپنیو عملیات پر مهال به څوک هم چې اشغالګرو ته په مخه ورتلل په مرمیو یې ویشتل. زموږ کلیوال به د ځان د حفاظت په موخه د غره خواته تلل. مخصوصا ناوخته د کلي ډېر خلک له کورونو وتلي وو. زه کور ته راغلم. څو مې چې ډوډۍ خوړله د مخابرې په څپو کې غږ وشو: تیارې یې در پورته کړې. ما خپل وسایل له ځان سره واخیستل او د غره په طرف روان شوم. په لار کې د ګل رسول باغ ته چې رسېدم تیارې راورسېدې. لږ دمه شوم. څو چې بل ځل راګرځېدې لږ مخ ته لاړم. هلته مې په یوه وړه سمڅه کې ځان خوندي کړ. 3 ځوانان پورته روان وو او منډې یې وهلې. دوی فایرونه هم پرې وکړل، خو لوی رب جل جلاله وساتل. له دې شیبې وروسته د بمبار او مرمیو ګڼ غږونه اورېدل کېدل. زموږ د کلي مخ ته فصلونه تر هدف لاندې نیولي وو. زما ورور محمد ایوب او د کاکا زوی مې خلیل الرحمن په یوه ځای وتلي وو. موټرسایکل یې درولی وو. دوی د کلي د فصل په منځ کې ناست دي. عسکر یې ولیدل چې را روان دي. دوی ویل: عسکر د کلي فصل ګوري او مدرسې ته روان دي. لږ به یې له مخې چپ شو. روان شول. په خوړ کې عبدالحلیم ولید. هغه یې هم له ځان سره ملګری کړ. د دوی مخ ته هم عسکر په کمین کې ناست دي. کله چې دوی راورسېدل په کمین کې ناستو عسکرو پرې پیرونه پیل کړل. بل طرف بیا په دې مظلومانو له پاسه دروند بمبار هم پیل شو. سره له دې چې دوی ښه پېژندلي وو چې ملکي کسان دي. دا چې د اوړي 2مه میاشت و خلکو به په خپلو فصلونو اوبه لګولې. زموږ ورور محمد ایوب هم له ځان سره بیلچه اخیستې وه، تر څو دوی ته معلومه شي چې دغه طالبان نه بلکې کلیوال دي. دوی هغه بیلچه هم ویشتې وه. مولوي صاحب راته وویل. کور کې مې ورته وویل چې دغه بیلچه وساتئ تر څو د یرغلګرو د جنایاتو نمونه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي. د مولوي صاحب خبرې د څو شیبو لپاره سلګو او ژړا بندې کړې. بیا یې وویل: ژړا په دې راځي چې د بشر د حقونو ټیکهدارانو ښه وپېژندل. نږدې هم ورته راغلي وو. د دوی لاسونه او جیبونه یې هم کتلي وو. ښه ورته معلومه وه چې دغه ملکي هېوادوال دي. په وژلو یې هم زړه یخ نه شو. وروسته یې په برچو وهلي وو. شهید عبدالحلیم یې په سر، مخ او په خوله په برچو داسې وهلی و چې یو غاښ یې هم په خوله کې جوړ نه و پاتې. زموږ ورور محمد ایوب یې په سینه په برچو وهلی و. جګر او زړه یې ټول د باندې پراته وو. پوښته یې وروسته هلته پیدا شوه او شهید خلیل الرحمن یې په مټو په برچو داسې وهلی و چې زیات هډوکي یې هلته پاتې وو او وروسته به پیدا کېدل. یو بل کس هم د عبدالملک په نوم چې د روسي ښکېلاک په وړاندې د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقانی تر مشرۍ لاندې کلکه مبارزه وکړه. اوس مهال یې د خپل کور بزګري کوله. هغه هم د چاپې له ویرې د باندې راوتلی و او د فصل په مابین کې تر ونو لاندې پناه اخیستې وه. دوی دومره بمبار ورباندې کړی و چې ونه یې ټولې ورېبلې. مولوي صاحب وویل: هلته پاتې ونې اوس هم زخمي دي. د یرغلګرو د بمبار نښې له ورایه پکې ښکارېږي. زما بل ورور زرین چې د چاپې له امله یې زموږ د کلیوال د کاریګرو په خیمه کې پناه اخیستې وه، دوی ژوندی نیولی و. ویل یې له ځان سره یې بوتلم، ګورم چې دوی د عبدالملک آغا سره ولاړ دي. ما ته یې وویل: دغه کس پیژنې؟ ما ورته ویل: هو، دغه خو عبدالملک آغا دی، بزګر سړی دی. زما ورور وویل: زما په مخ یې په شهادت ورسول. وروسته یې تیارو ته امر وکړ او هغه بمبار پرې وکړ. دوی ویل دغه د میدان وردګو والي ملا ولی جان حمزه دی. د یرغلګرو د ظلم او ستم لړۍ پای نه مومي.
د همدې کلي 5م کس نوروز خان چې له خپل کور راوتلی و زموږ د فصل په هغه ځای کې پناه اخیستې وه چیرته چې لویې ډبرې دي موږ یې کټه سنګه بولو او په هغه یې بمبار کړی و او په شهادت یې رسولی و د یادونې وړ ده چې دغه 5 کسان ټول عام ملکي هیوادوال وو چې د دوی له لوري د تروریست په نوم ټوټه ټوټه شول دغه ټولو شهیدانو میرمنې او اولادونه لرل او له دوی ګڼ یتیمان او کونډې پاتې شول د یادې چاپې په سهار د نورو کلیو څخه ګڼ کسان راغلل له ځان سره یې بیلچې او کلنګونه هم راوړي وو دوی ویل موږ د قبرونو د کیندلو لپاره راغلي یو موږ چې بمبار ولید ټولو ویل چې د مومدو په کلي کې څوک نه دي پاتې او ټول په شهادت ورسول الحاج مولوي محمد ظریف شریفي اخر کې راته وویل الحمدلله زموږ کور په دغه 20 کلن انقلاب کې د 4 شهیدانو ویاړ لري نوموړي د خپلو شهیدانو نومونه داسې مهال راته اخیستل چې د دوی د فراق له امله یې له سترګو اوښکې روانې وې چې په سلګو سلګو یې د دغه مبارکو شهیدانو نومونه راته واخیستل لومړی شهید ورور مې مولوي رحمت الله شهید د دوران خیلو پوسته باندې د مخامخ عملیاتو پر مهال په 1494 هجري شمسي کال د رمضان په 6مه نیټه شهید شو دویم شهید ورور مې محمد ایوب او دریم شهید زما د کاکا زوی خلیل الرحمن د همدې چاپې پر مهال شهیدان شول او څلورم شهید زما وراره ملا صلاح الدین ابوبکر د 1499 هجري شمسي کال د رمضان په 18مه نیټه په شهادت ورسید پاتې د نوي چې د یادو 4 شهیدانو کورنۍ د تیر انقلاب پر مهال هم د جهاد مینه پاللې وه د دې کورنۍ مشر مرحوم قماندان روزي خان د مرحوم مولوي خالص بابا د تنظیم یو فعال قماندان و په پای کې مولوي صاحب راته وویل د یرغلګرو وحشتونه د هغه په ټنډه تور داغ دی دغه جنایت باید په تاریخ کې ثبت شي موږ ته یې دعا وکړه چې دې کار ته مو مخه کړي قدرمنو لوستونکو تاسو په پورتنۍ کیسه کې د یرغلګرو د جنایاتو یو بیلګه ولوسته چې دوی په خپلو شپنیو عملیاتو کې څوک د برید موخه ګرځول په دغه ټولو جنایاتو د وخت پلورل شوي رسنۍ چوپ په خوله وې چا هم د دغه وژنو راپور جوړ نه کړ دا خو پرېږده دغه ټول به د تروریستانو په نوم تعبیرول د الحاج مولوي محمد ظریف په وینا د یاد چاپې وروسته هم رسنیو اعلان وکړ چې د میدان وردګو ولایت والي ملا ولی جان حمزه په یاد ولایت کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د 4 ملګرو سره وژل شوی دی درنو اوریدونکو په کتاب کې راوړل شوی نورې بیلګې په نورو خپرونو کې درته وړاندې کوو نننۍ ستړی مزل خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا بلې خپرونې چې زه احسان الله مظهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو په لویو بخښونکي سپېڅلي رب سپارم هر چیرته چې یاست ښاد او آباد اوسئ ستړی مزل ستړی مزل د خپرونه کې د اسلامي نظام د لارویانو او مجاهدینو د مبارزو او سرښندنو او د اشغالګرو د وحشتونو مستندې کیسې درته وړاندې کوو موږ به مناورېدل ستا به په یاد دا خپرونه هره شنبه دوشنبه او چهارشنبه د شپې 8:30 دقیقې او بیا ځلې هره یکشنبه سهشنبه او پنجشنبه په همدې وخت له غزني ملي راډیو څخه اورېدلی شئ ستړی مزل دم چنارن آماتې دل